دته وګوره دې طلاق ولا توانه دونه ګرانه راکړه چې لس روپۍ مې راته پرې نه ښودې ته 10 به ته مات کړم څوک شته نه شي الکا ته خدای مسلمانه تا خو زمین د کلي هغه بډنګ دی راشه خو تودېږي او بې موسمه هندوانه ورسره ده بس ټیک ته که نه هسې مودس ته ناست دی مغازیه سمه موقع ده خدای مسلمانه او سمه به سرۍ ښه مړه ملګري درلم در باندې دا خو د نسه بچه کومه رکایه یارو د خدای مسلمان دی خوا راشه رکه دی خوا راشه د خدای مسلمانه زمین د کلي هغه بډنګ نه دی دا مې د هغه نه پسې چل کړه سبچه کړه دې موسم هندوانه ملګرو سم لال دی لال وغورځوه دغه وغورځوه دې خو ګوره ما ته لږ وګوره که نه مړه خله چې لار کې مخې له رالي داسې کار کوم د خدای مسلمانه په دې باندې یو ډرامه جوړوو ښه ته ما ته اکشن ووایه کیمره انګه شابه کیمره ته ځان کومه زه شابه ما ته اکشن ووایه چې زه به ماتوم ښه ما سره چاړه جیب کې ده لږ تیز ووایه مړه نو سبا به ته بیا اکټر شي نو بیا به تا چل نه درځي اکشن لږ تیز ووایه دغه شانتې ښه د خدای مسلمانه لږه څه مسله ده ښه کیمرو لګوه شابه اکشن ووایه شابه بس سیو که دغه سیو که راځه بیا وغورځوه دې خوا راځه ملګري باید دې خوا راځه که نه نور کلشې مه کوه که نه نو ملګري دا شي دغه داري خو ګوره اسرت مې ونه کړې ښه وروره دا شي دغه داري ونیسه سم غوغراره پرې وکړه دسته دا کار وکړه ملګري ته نه دی زه د مخامخ دوکان له مالګه راغلم که نه مالګه او ته هندوانې ته خیال کوه ښه دلته کښېنه دلته ورسره کښېنه زه راځم ها مالګه راغلم مالګه السلام علیکم وعلیکم السلام خله بچی لږه مالګه راکړه یو پیکټ ډېر دی ډېر شي د خدای مسلمانه دا والا مهرباني دي پیسې مړه د خدای مسلمانه موږ اصل کې هندوانه کټ کړې ده که نه موږ یې خوله وراکړه ځه خوله وراکړه شومپړقه مړه شومپړق نه مړو د خدای مسلمانه په دونه مالګه به څه کوو یار دا والا مړه د خدای مسلمان دونه غوسې سره راکړه کله چې دغه شوي نه ډېر ته خیال دی په سوال هم غواړي یو خبرې پکې کوي یاره خو شومپړقه د خدای مسلمانه مالګه خو مې وروړه ملګري مالګه مې وروړه ښه هلکه دا ولې راشه خو تودېږي دې یار خو یې ټولې هندوانه والې ده هلکه
مړه د سترګې هسې پټې د خدای مسلمانه کمیس دې مدوکا کړې دي زه به مړه بس پرېږدم مړه ته زما ډو ملګرې نه مړه هسې سترګې پټې مړه د خدای مسلمانه مونږ ته چا وې مړه چې ده سره ملګرتیا کوه ته ما ته لږ وګوره زه خو تا ډرامه کې نه هلم تا ته ویم راکړه دې خوا چاړه مړه خپله مړه سړی خو نه مړه ځه خپل کار کوه کور ته د شبه را کمیس دې واچوه شبه کور ته د شبه وروه اوس خفه شوي ښځه علم دې ونیسه علم دې ډرامه کې اله ده ته وګوره ده ته وګوره راسته کوم کول د لغ بید اسمات کم کول بچی ویغیگه ما گینال ما خلوی ماما بچی گورو بخوا خدا کم استوار کوتا زا ما زلارم خوا زلارم زا بس روزو کوتا لارم سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام قراقوس څنګه هغه نه دا د خدای مسلمان درې مسلې ور مراد د پتر سره لګی نه دا اول شو موږ قراقوس خبر خو نه کنه نه اله ولیا چې ته څنګه زما یار دوسی ولې بیا ولې نه بل پاشي ویل شو بل نه وخت دې تم تباکی اوستاغه بل دې خو دې تباکی دروغ رنجو تاسو نه کې چې په ما ستې نو ټرالې والی شو تراله نه پرون د مرګ بشوي دا که د خدای مسلمان دونه قسمت زمين کم ځای دی سجی مړه ویم د خدای مسلمان ویم ډاکټر لوم بوتلې وی حاجی خا به اوس گزاره شي ویرا گزاره مې شوی دا ویم د داجی غواسکټ مې دا واداغه هغه دې خسته واسکټ هغه چې مې څنګه واچو نو دا چې پړقېدم بکی بس یار بس نو چې پته ته مګو دا خبر پیدا اوس کم خو روان دا کې مې دا کار نه لګي چې چا خبره نه مړه دا په ټول خبره کې کوم څه دوه ټیم کم درې یار اداکاران بس پر هغه څه خو زم دا ټارزن هرڅوم اسه تاسو دا ټارزن نه جوړونځي څه اکثر خرڅه اجیا د دې سمه د دې زه خو به کوم پر هغه څه شپېته زره مخکې مې په شپېته نه ورکړي غواړي اوس شپېته ور نه کنه نو دغه ته خو دی وکړو انسان کنه ویم زمين د مشرانو غمتل چې وي شپېتو شي نو د وشتو شي داخله سما خو پر هغه څه په خپل باندې وام کوي نو نه دا ما شاله دا پس قسم ما کوه نو 100 روپیا به درکم ورا کمړه ته چا تر باندې کوتا بس سیده ځه کوتا چې پښاو نه ګوري شابه بچی چې مې دا کې دي تا د 800 روپو زیات وکړي راشه په دې مخ ما لاړې ما نو چې ما پاتې ته وکاله کې ورکو زمان نو دم نادان نه ما بس نه غيګه ما خلاص کنه نو زه اسی لانجو به سرجی اسی جوړ شم ما زه راشه غوتو دیږي هم د خدای مسلمانه دین ادا سره خو اصلي خولنګي بانګي دي ناس کار کوم کنه چې دا ګټه په چینج کوم او مخه ولا وا ما سم ملي ته روان دي نو بس په لار کې را چرګاله مخه خامه لکه دا بچه بابا اچھا بابا السلام علیکم الله دې خوار مکه والله دې مور خپل تنه کمل الویک امین اے بچی دا چر خرسه او بابا بچی نن خو د میلی روز د خو ما یو خبره کوله جی بابا وای زه ډاکټر نه رالم کنه نو ماته طاقت دوايانې مو لیکلې ماته وي چې کورنۍ چرګله چرګ دغه خرواس کا دا ته ډاکټر وی او چته رواني بچی بس هغه مخ دغه برکلی نه دی کې مې کور دی بس هغه کو ته دا چې بابا د دې چر د اغستو تاسو نه یې ها بابا ای بچی نو خیر ده کنه ته خو به وایا کنه بابا د دې پوره 800 روپے قیمت مش 800 نو بچی نو دغه چیلو کې نه دی کنه بابا د دې د خوبه ته خبرې دا کورنۍ ذاتي چرګ دی ای بچی اړې مې ته دوا کې بچی 100 روپیا بدل درکم بابا دا ځای پاک دا بچی خاطه ټول منو کیلی می خورلې بابا ای بیمار اخري کیلی نو بچی بل نشته کې ته نه درکړې و نه دې معلوم راکړه الله دې خوشاله ساته بابا هم چې ستاده دې سپینو ډکو خاطر پکې کنه نو بس په خپل وخت کې ګور خوب شزه خزه بچی الله دې خوشاله کا اولاد سری ډولې خاوند امين زه بدل بچی 200 روپیا درکم ټول په دوايانو لاړ کنه بابا کچرې پنه بس بابا خبر وړي نه کو په 15000 ستا شو ګورچاله نو ورکوم دا کمان چې په 50000 مو دی نو بیا وګوره بچی نو ډیر بر لاړ کنه نه بابا
دا سره پر اخري به ده زه به زه پیسې درکوم ته پکې خبرې نه کوې نه 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 وکم بابا وای بچي په قدر بابا خیر زه پیسې درکوم ته به پکې خبرې نه کوې که بابا هماره خرڅ مې کړې خفه به راپسې ډېر یم خو بس څه کې مجبوري ده غریبي ده اوړه نشته غوړي نشته چیني نشته بچي بس الله دې خپل ثواب وکړي دوی سره پوره 2.5 روپۍ دي ښه بابا بیا دې دوکا کوم غواړې دې بچي دعا کو بابا ها تهجدو کې به ته دوا کوم ښه بابا دې نیاز بین دی ها زه بچي الله دې نور مو بدرنګوه ښه امین یو دعا او دونیم چې افغانستوي ته څه بچه کم اسې سړی دوکه کړی دي خو نو داجي د وکم داجي خو ماته پیسې کار نه کوي اسې به خوشحالي په 2.5 روپۍ مې ولا خرڅ کو او خو د 200 روپۍ نه 2.5 ډېر شي دي زه بچي نادانه بیا مې دوکه کړې اوس دې دا جګول له ورځه چې لاس پې د باندې مات کړي مغازیه داسې کار وکړه چې د چرګ نه پیدا واله زم دوکان ته او ملګریه هلته انډم رالم او هلته هغه سپریم رالم د دې نه زه اوس د سرو خار جوړوم مغازیه داسې قسمت دی د خدای مسلمانه چې په سیند کې تا ته اوبه وچېږي د خلکو اوبه بلیږي زمونږ تیل نه بلیږي اوس مې ته پسې سم شعر وړه مغازیه خو په دې تجربه کې کامیاب شو که نه نو ما کروڑپتی به شم لکونه کروڑونو سره روپۍ وړو کوم لوبې ته دې کې څوک شته نه ښه ورابطه ودرېږه زه تا ته خبره کوم ما سره حساب کتاب وکړه دا څه حساب کتاب څه وکړم اوس د ندامیر دي تا خو ایله بیله ما 1000 روپۍ راکړه دا خدای بنده دا خدای بنده خو په 10000 مې خرڅ کړه لس تا واغستې لس ما واغستې ما ته خو ناروا کې سړیا اولې ناروا زه نه کوم ناروا ته کې او د یو لاسه پلاک نه خېږي ښه دا راته ووایه که نه دا راپټه کړې چا وه دا ما تا سره پټه کړه چې زه په دې لار کې نه یم ولاړ که نه دا تا راپټولی شوه تا څه کړي دي صرف سارنه دې کړې سي او چیلې د موږي نه ما راس کړی زنځیر ما راخلاص کړی دی زه تا سره نه قسم په خدای په تا راپټولی شو خو بس پیسې راوباسه کیسې مه کوه یو خبره ته کومه ښه ده سترګې بدلې که نه دا والې چې څو تېلې نورې ته ځان له والم بړه ځان نه شرمولی سړیا دا د ځان سره سنبال که دقسې په سړیتوب په لاره چلېږه ما صرف ستا د ایمان معلومو ښه او باقي زما سره کاروبار شریک تروري مې ده ځکه مې درته ویلو لږ سړیتوب په ځان کې پیدا که زه چې ځو سترګې به نه بدلې ښه وایم د خدای مسلمانه اوس په دې د سرو په قیمت باندې خرڅومه ښه او خو دې تجربه کې کامیاب شومه که نه نو دانې او زړې به مې ټولې ختمې کړي ولې چې انډو له مې نقلي رنګ ورکړی د سرو او په دې لاره باندې ډېر خلک داسې ځي که نه چې د پوندو پورې قمقه دي زما څوک خو به راشي که نه هفته هغه مخامخ نه هغه هلکه ولې په ډبه کې ناست ډېر قیمتي چرګ دی ورسره او سړی راته بانډوال ښکاري داسې کار کو زه یم دا چرګ ما ته ډېر اصلي ښکاري دا دې پسې چلوال غواړي صحیح ده که نه داسې کار وکړه چې اول ته ورشه زه ورځم زه ورسره کوم هسې خبر رانه بیا به ګورو زه ډېر به ته راشه ښه دا ډنډې راکړه مال راکړه ورشه زه شابه زه بیا مال چل راځي ورشه باز بچی مې ساتلی د باز السلام علیکم وعلیکم السلام له سر دې لږ برکه وروره څه وې دا چرګ دې خرڅې خرڅومه قیمت یې څه دی قیمت خو وروره چې زمانه وړې دي نو په دغه به وړې په ښځه لږ وایه دا یو خبره ته کوم د خدای مسلمانه لاول دې نه د چر رنګ ته صرف وګوره 1.5 لک روپۍ لکه د خدای بنده دې کې د 1.5 لک روپۍ څه دي سم پکې نشته دی ضرور خپل کار کوه ښه مړه چې په 1.5 لک داخله که نه نو ځان نه په لنګه غوا ولې نالم پوی خو به دې سکمه د خدای بنده صحیح ده که نه بس نیغېږه ما خو تا خبره وکړه 3 روپۍ ووایه ضروره زه نه خرڅوم دا مړه دا نه سره څوک دي نه ځه مړه د خدای مسلمانه ډېر سخت دی یاره څنګه ولې دا دې چرګ 1.5 لک روپۍ وې په دې کې د 1.5 لک څه دي وایي دا کټی دی غویی دی تا خو زه ویم که نه د خدای مسلمانه خو داسې کار وکړه دا د هر چا د وس کار نه دی ته دلته ودرېږه اوس زه ورځم تماشه کوه سره زه ورشې ځه زموږ په خولې خو د یقین نشته یو ګاټ راغی
نو هغه مر پښه خزل السلام علیکم رورا. وعلیکم السلام ولکه د خدای مسلمانه مکه وکنه یار نو پاندونه مخ کیږي کنه یار مړه څه دغه خو نه دی د بنګلو دغه خو نه چې مات پښو بانګي دی کنه نو څو خرڅه دا ته نشي غشتي مړه ولې نشم غیسته یو نیم لک روپۍ دي 1.5 لک روپۍ د دې په دې کې د 1.5 لک وسدي نو د خدای مسلمانه نو تاسو څنګه پیکم یار خلک زی او راضي وای مې کنه نو پیوم د داسي دې کې یو کمالات پېښنه اسنګ اچھا ته نو ګوره زه ویم چې د خپل د نوړم خلکو سره نیمه کم بالکل کله من نیت داري خو دا خلک دې دا ډېر د نسړي زامن دی یو نیم پکې نو ګوره ټول داسې نه دي پېښ وي نو زما مطلب داري چې د خپل د نوړم خلکو سره نیمه کم دا انډه د سرو چی د سرو پستر ګولون دی ولې دا چې دا 1.5 لک روپۍ وای کنه دا د سرو انډه اچي ماړه ورک چې سړیا غول خوري لګیا یې د سرو انډه اچي یا څه وي ما دې سرته دی ګور باغ سیټ کې پرته ما په خپل سترګو ودی او د څه کار کوم ما ته وته سیس پریدونه ها څه پیسې تکا او څه بزکه نو ما سره خوشتري یو 15000 روپۍ دا شیس ډېر قیمتي دی مزه وکړو ټیک ده کنه راکه دا ولې بټو کې دي بستر بټو ورکم مړه راځه چې ورځو کې راځه السلام علیکم وعلیکم السلام د خدای مسلمانانو سره مخام کو سلام ما چې ته به زړه ادنه راغلی ما راځ نه راغلی دې مرګي څنګه سلام کو دای مرګي ته ضرورت ته ولې دې ما ریټو شرمې کنه یار دا مړه بس دنه واوړه دې نه پیږي په دې خبرو څه پیږي خلاص پیسې راکوه پیسې ورکا پیسې مې دا راوړ دا والا دا بټوا دا یو مشاهدین نیولې زره باندې خپه شوم زم چې لکه زما په شانت مالدار شم چې مړه بس غلطی ته شي دا غیر نه زما پی غوا صحیح ده دا 1.5 لک روپۍ دي ټیک شو دا ونی ساته دا بانګي مونږ لرا کته والا رورا دا تا مونږ له د شراکو لکه دا چې تا مونږ له اسراکو نو سمه دوا به تکوي دا انډه مو سره والے پېښوي او یو خبره کوم سوکم نه خبر نشي ښا نه څه نه خبرېږي مړه دا په مونږ د غار عمر احسان دی دا احسان دی چاته میر نه کوم بابا قبر کې پراته او ماته به دواګانې کوي دا په مونږ په هیڅ دې بچاولې دل نه وخا اوس په کارول پاتیا شو سار او ماقام د سرو انې الکه کار نه کو مال به فرادو اخلي ګوره ښا زه چې څونه زخ پیږم څه خدای دې کو السلام علیکم داجی وعلیکم السلام داجی زر عالم چر د خاص کو بچي داجی پیسې روبا واده داجی لري پیسې نه کوم ها درکا ومړه دا داجی پوره 2.5 روپۍ دي 15000 روپۍ روبا 15000 د 6.000 خو به دا ټول پیسې د لمې درکې کنه یا قمقله دا خو بل مې مانه 50000 روپۍ وختو ما ورته کوم د 15000 روپۍ نه 1 روپۍ هم کم نه خرڅوم دا جیو نیم ټیکا پیسو ته نه ګوري دعا ته بم ګوري د څه دوا تا د سپینګیر نه مې دعا واغشته نو زما نه اخلا کنه سپینګیر نه ما دا جستا دعا ته بیا سنا صدق پر خپل ځکه شتا دعا د والدو وای او دا سوچه دعا مې واغشته دا جی د چانه دی واغسته دا جی بل سپینګیر بوډا روان ډیر غریب او ډیر مسکین او هسپتال نه راغی او ډاکټر وته کورنی چر خوروالي کړی و نو بس هغه چر مې هغه په 2.5 روپۍ ورکو دا جی په 2.5 روپۍ کنه دا جی ولی دا جی نه داجی نه داجی بیا باندې کوم داجی وزه نه داجی پاسه وزه نه داجی خیال دې کنه زه درته وایم نه داجی ته اوس ما کور کې نه پرېږدي نه بس زه لاړم داجی زه بیا کور ته وروسته راشم نه صحیح زه داجی زاړه راځم زه خفه شوم نه هلکه انډه ټیم اوس په انډه چې که خیري ښه څنګه انډه چې ګنټې وشوه څه پورې انډه وانه شته 2 منټه پکې ده خدای مسلمانه ظالم هیڅ پته ونه لګي څوک و یار والله تا به موږ په خپل حیران کړي 1.5 لک روپۍ هم پرې ورکړي واچوه دا انډه کنه واچوه نه Two hours later. یا لکه ولې کاکا تاسو تر ګوره خیر خو دی چیرته ناستو
موږ چې انډه واشي انتظار وته کوو. د څه انتظار او څه ته ناستې یې؟ په دې خو کاکا موږ 1.5 لک روپۍ ورکړي دي. په دې چې تا 1.5 لک روپۍ ورکړې تاسو ته دا پته لګي چې داسې دي؟ دا د سرو انډې چې کنه انتظار کوو چې اوس په دې انډه راوغورځېږي. لا اول خو دا وګوره چې دا څه دي؟ دا خو چرګ دی، چرګ چې ته انډه چوړې ده. دا دعا وکړه د خدای بنده زمونږ سره عقل شته نه. زه بچې اوس ګرځم مزې کوې. بړه پاسه ورک شه دا ستا د لاسه. دا ستا د لاسه وي راځه په 1.5 لک کیلو د سرو انډې اچوي مادار به شو ګاډي به واردات یې واخد څه دي ګر بانګي را باندې خرڅ کړی دا مسلمانه. دا خبرې پرېږده ته راځه چې هغه انډې چیک کړو راځه یو پکې ماته کړو راځه. نه السلام علیکم. نه دا یار خو دې اوسه پورې په ډاکو سره دی. دا جیو ګیلاس اوس کوم. نه خیر دا چې یو ګیلاس کم که نه. نه نو په دې نه خو به ته ما د تندې نه مړ کړي نو. دا چې په خپو به ته پوزم یو ګیلاس وبس کم. ډېر زیات تږي یم دا جي. دا جي اوبه وڅښم. نه یاره د دې سړي د دماغ کې ما ته کلیش ښکاري. زه ځم چې چا سره پرې لږه ساله وکړم. نه کبان نه نازه وزګا لکه ډوک پوکي وزګا بچی زما خیال تا دم جوړ شوی چې نن مې ته ضرورت څنګه چې غوړې تیر شو. تا خو ما ته ویلو که نه؟ زه په تا باندې څه کوم؟ نو خیر د قراقور سره نن مې ته ضرورت دی او بیخي په ټینشن او په مصیبت کې ګیرم یاریا. بچې ویم زمین د مشرانو هغه متلي وي غر په غر نه ورځي او انسان په انسان ورځي. ما خو ته ویلو که نه چې کله خو به راجت راشي که نه ولې خیر خو دی. یار نن مې ومنې د قراقور سره خو سخت مصیبت کې ګیرم قراقوره. مړه وایه زور یار زین کړی سي وایه څه ځل دی؟ قراقور سازو چې کور ته وردن نشم که نه نو د هغه پلار په دماغو کې مې څه کړیچ راغلی دي. سمې خبرې ته هم نه وایي او بلې خبرې ته هم نه وایي. نو د خدای مسلمان دغلته خو بېوقوفه انسان د شپېتو نه اورېدلی دي او دماغ یې د ماشومانو شوي دي. لږه ګزاره ورسره کوه که نه مړه. نو څه ورته شوی یم نه خو زه صرف اوبه له ورتلمه اوبه مې څښلې نه وي نه خو چې ورته مې وي کور ته راځمه نه وي نه نو زه ورسره څه وکړم هرې خبرې سره نه کوي. مړه راځه یاره دا خو اسانه خبره ده. اوس په ده باندې اوبه پې اوس کوم راځه منم د قراقور سره داجي مینه داجي یو ګیلاس اوبه ورته اوس کم. نه مړه بیا وایي نه قراقور سازه پرېږده خدای مسلمانه ما ته یې پرېږده. دا جګوله چې یو ګیلاس اوبه وڅښو ته خو خفه کېږي نه؟ Nope. نه خفه کېږي ښه